تريد زمون تروح اصل اساس تکلک ایمان دی روزل تخپل وجود بحق بگران افغانستان دی او شکر خپلواکی د استقلال وطن آزاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس جانان آغا او مل پلاوی د خپل رسمي سفرونو په جریان کې چې د هیواد شمالي غرب ولایتونو ته د ناحل موضوعاتو په موخه پیل کړی له سمنګان ولایت څخه وروسته بلخ ولایت ته د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر وکړ. د وزارت له لوري ټاکل شوی هیئات د دې سفر پر مهال لمړی د بلخ ولایت د امر بالمعروف له رئیس مولوي سید نور آغا هاشمي سره د خپل سفر موخه شریکه کړه او له هغوی وغوښتل چې د هیوادوالو هغه شکایتونه ورسره شریک کړي چې تر اوسه یې قضیه لا ناحله پاتې دي. په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو رئیس جانان آغا او د امر بالمعروف وزارت د علمي بورډ غړو د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا سره د هیوادوالو د ستونزو د شفاف او صریح حل په موخه چې له امارتي مسؤلینو څخه یې لري ناسته ترسره کړه. د یاد هیئت مشر جانان آغا له ښاغلي وفا سره د خپل سفر موخه شریکه کړه او له نوموړي وغوښتل چې د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه له ټاکل شوي هیئت سره هر راز همکاري وکړي چې ترڅو پورې هیوادوالو ته خپل حق ورکړل شي. ښاغلي وفا د امر بالمعروف وزارت له لوري ټاکل شوي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هر راز مرستې ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د زرګونو شهیدانو یوازینی ارمان د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام حاکمیت و چې لله الحمد د اشغال د خاتمي ارمان پوره شو. اوس د اسلامي نظام حاکمیت دی چې د امارت هر وګړی باید په پوره صداقت او ایماندارۍ کار ورته وکړي. هیره دې نه وي چې یاد هیئت د یاد ولایت له زندانیانو سره په لیدنه کې د هغو زندانیانو چې په محکمې کې ځنډ راغلی وي یا هم د مسؤلینو له لوري د هغوی حق نه وي ادا شوی او په اړه مستند شکایات موجود وي د پلاوي له لوري به ورته رسېدنه او د حل په موخه به تر مسؤلو چارواکو ورسول شي. واړې زندګي زمون د کاله خوښیو ته نه یې له بدیو تل نه یې له بدیو تل امر په تکرار کړی پاک غني اکبر امر په تکرار کړی پاک غني اکبر.